د دنیا چې څومره ټینشنونه دي، غمونه دي، لانجې دي، جګړې دي، دا ټول د تو سینې ته ور واچوم. ولم اسد فقرک، او غریبي و دینه لرې نه کم، دغه غریبي و په تو باندې پرته. قرآن کریم دې نه زده کولو، د قرآن کریم درس دې نه ویلو. 50 کول عمر دی، 60 کول عمر دی، ګیره دې سپینه شو، تا ته د قرآن کریم ناظره نه زده. او څوک ته وایي چې ای بابا دا قرآن کریم زده کا، او ته ته وایي چې را د مو ژبه درنه د قرآن کریم نشم زده کولی. نو آیا تو دغه ژبه کله په غیبت نه درنه کیږي چې غیبت پرېږدي؟ کله چې موږ دې ته وایو چې قرآن کریم زده کا، یاره ژبه مې درنه ده، مو قرآن کریم نه زده کیږي. نو آیا تو دغه ژبه په غیبت نه درنه کیږي؟ آیا تو ژبه کله دې چې خولې ته یو نوړی اچول، یو دا نوړی یو واپس نه ورویشتلې چې ژبه درنه ده، نوړی دننه نه تېروي؟ کله داسې نه دي شوي؟ بس صرف چې کله د الله کتاب دې ته پیش کړي چې قرآن زده کا، یاره د ما ژبه درنه، زه قرآن نشم زده کولی، د ما سره وخت تېر شوی دی. دا دې مونږ سوچ ته د قرآن نه د اعراض وکړو، قرآن ته د ماشوم نه کېنولو، خپله دې نه زده کولو، په خپله ښځو بچو د قرآن کریم نه زده کولو. الله فرمایي دغه 2 کسانو ته زه 2 قسمه عذابونه ویر کم. ای ورونو د دغه عذابونو نه ویریږو. ایا موږ د الله بندگان نه یو؟ ایا موږ د الله د خبرو نه یره نه کوو؟ الله وی 2 قسمه عذابونه، یو په دنیا کې عذاب او یو په آخرت کې. د دنیا عذاب څه دی؟ الله څه فرمایي؟ چا چې د قرآن کریم نه اعراض وکړو، نو زه و هغه انسان باندې دا ژوند روتان کم. په دا ژوند کې و خفه وي، په ژوند کې و د دغه انسان سکون نه، سکون خوند ونی. کور کې چې دننه یي همیشه یو د خپلې ښځې سره لانجه و جګړه، یا چې کور کې دننه یې ښځه وتي چې الله دا بچی دی بیمار دی، ډاکټر ته یې بوځه، الله کور کې دا شیان نشته، کور کې و تانګ وي. تو زړه دا غوړي چې بس د کور نه یو طرف ته وځم، خو چې بهر راوځي، بهر و 15 شپې قرضداري تا ته ولاړ وي چې مولا قرض راکړه. الله وي دا ژوند و زه په تو باندې روتانګ کم. نن سبا څومره خلک شته چا ځانونه وویشتل، څوک وتښل، چا خودکشي وکړه، دا ژوند پې رب العالمین روتنګ کړی دی. د دې اصل وجه دا ده چې موږ د دغه قرآن کریم نه اعراض کړی دی. یو حدیث قدسي دی ته ویم، حدیث قدسي دې ته ویلی کېږي چې رب العالمین دا خبره کړې ده. الله فرمایي یا ابن آدم، ای د آدم بچیا، تفرغ لعبادتي املأ صدرك غنى واسد فقرك. ای د آدم بچیا د ما عبادت ته ځان فارغه کا، عبادت وکا، منځ وکا، تلاوت وکا، قرآن زده کا. نو الله څه فرمایي؟ املأ صدرك غنى واسد فقرك. اتا سینه و زه د مالداري ډکه کم، پیسې به درکم، سرې سپینې شنې موټرې به درکم، بنګلې به درکم، قرضونه به دې نه ختم کم. د الله ویلي دي. او دام واوره والا تفعل، الله وی ای بندا قرآن کریم ته دې ټیم ویر نه کو، عبادت ته دې ټیم ویر نه کو، ملأت یدک شغلا ولم اسد فقرک. د دنیا چې څومره ټینشنونه دي، غمونه دي، لانجې دي، جګړې دي، دا ټول دې تو سینې ته ور واچوم. ولم اسد فقرک، او غریبي و دینه لرې نه کم، دغه غریبي و په تو باندې پرته دی. ایا نن سبا د عبادتونو خوند شته؟ هغه مخلوق چې رب العالمین د عبادت د پوره نه دی پیدا کړی، ملائکه، رسول الله علیه السلام فرمایي وان منهم ملائکه سجودا منذ خلق الله 7 سماوات. هغه ملائک چې الله رب العالمین د جهنم د پوره نه دی پیدا کړي، د عبادت د پوره نه دی پیدا کړي، رب العالمین هغه ملائک چې د کم وخت نه پیدا کړي دي هغوی ته حساب ورکړی دو، رب العالمین ته په سجده پرتې دي. دومره د رب العالمین نه یریږي، د الله دومره عبادت کوي. او رسول الله علیه السلام ویلي دغه ملائک د قیامت پورې وپرتي، خو کله چې د قیامت په ورځ دغه ملائک د سجدې نه سر راوچت کي او دا حالات وکسي، نو بیا و دغه ملائک دا وزر اوچت کي او په داس مکه ووایي چې ای ربه ما عبدناک حق عبادک. ای ربه ټول عمر می په سجده کې تیر کړی دی چې د کم وخت نه اسمانونه ځمکې پیدا ودي، خو د تو د شان او لایق سره چې څومره عبادت ښیږي صحیح دی امونږ نه دی کړی.
دا د ملائکو خبرې دي. او ما ورته څه شی کړی دي په منځ کې مړه په ورځ کې 15 سجدې الله ته نشو لګولی او که لګو دومره په منډه باندې لګو.